الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورور د یو خارجي ملک څخه پوښتنه کړې ده چې دلته دومره زیات یخ دی چې په اوبو باندې اودس یا غسل نسو کولی، آیا تیمم وهلی سو کنه؟ الجواب بالله التوفیق. محترمو، کچیرې دومره سخت یخني وي چې ګرمې اوبه هم نه پیدا کیږي، ګرم ځای هم نه پیدا کیږي، پیسه یا اجرت هم نه ورسره چې حمام ته ولاړ سي، او غالب ګمان دا وي که په دغه یخ اوبو باندې اودس یا غسل وکي نو یا خو مړ کیږي یا سخت مریضیږي. د دې قوي او غالب ګمان وي په دغسې صورت کې بیا تیمم وهل جایز دی. او که چیرې ګرمې اوبه پیدا کیږي یا یو ګرم ځای پیدا کیږي چې غالب ګمان دی چې که څوک په دغه ګرم ځای کې په د یخ اوبو باندې اودس وکي یا غسل وکي تاوان نه ورسیږي، او یا دا چې پیسه ورسره چې حمام ته ولاړ سي، او یا دا چې دومره ډېرې یخې اوبه هم نه چې انسان ورنه مړ کیږي یا سخت مریضیږي، نو په دې صورتو کې بیا تیمم وهل جایز نه دی. رد المحتار اول جلد 353 صفحه، كتاب الطهارة باب التيمم. البحر الرائق اول جلد 223 صفحه، بدائع الصنائع اول جلد 101 صفحه، الموسوعة الفقهية 14 جلد 258 صفحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.